نننۍ خپرونه کې را سره میلمانه دي د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی او د لوی افغانستان د غورځنګ مشر مشل خان ټاکر. تاسو دغه بریدونو ته په کوم نظر ګورئ؟ ولې پاکستان راپورته کیږي او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل شو چې پاکستان راځي د افغانستان په خاوره باندې برید کوي؟ یوازې پاکستان نه، د افغانستان په تاریخ کې اول ځل شو چې حتی د افغانستان ګاونډیان راځي په پلازمینه کابل باندې هوایي بریدونه کوي. تاسو دغه بریدونو ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه، اول تاسو ته ستاسو د ټلویزیون همکارانو ته، الکوزي صاحب ته او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګرانه، دا نه اولنی ځل دی او نه اخرنی ځل دی. دا شروع کال 1949 شوې وه چې پاکستان د خوست په مغولګي کلي باندې بمباري وکړه او زموږ 30 ماشومان، ځوانان، مشران او ښځې راله شهیدان کړل. خو که په هغه وخت کې مونږ یو ډېر ښه عکس العمل ښودلی وی نو خبره به نن دې ځای ته نه راتله. د پاکستان دپاره دا مسلې دي په افغانستان کې چې یو خو افغانستان کې که د چا هم دولت وي چې څوک په قدرت کې وي نو پاکستان به د هغې مخالفت کوي او هغې دولت به ستونزې جوړوي، ځکه چې پاکستان دا نه غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات راشي. ځکه چې پاکستان ته دا پته ده که افغانستان کې امن او ثبات راشي نو افغانستان به په خپلو خپو ودرېدل شروع کړي او چې کله افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو بیا به هغه د ډیورنډ لاین نه واخله تر اباسین او د مارګرې د غرونو پورې د خپلې ځمکې تپوس کوي. نو دا د دوی د تل دپاره یو پروګرام وي چې چېرته هم په افغانستان کې امن رانشي. بل دوی همیشه دا کوشش کړی دی چې په افغانستان کې هندوستان د افغانستان په منځ کې حالات ښه نه وي، ځکه چې دوی دا نه غواړي چې د دوی د افغانستان د هندوستان سره تعلقات ښه وي، ځکه چې پاکستان سره دا ویره ده چې که د دې دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات ښه شي او سبا څه داسې ستونزې جوړېږي چې خبره جنګ ته ځي نو د پاکستان نه به سینډویچ جوړېږي او په دې پاکستان ډېر زیات ښه پوهی دی. نو زه خو تل یوه خبره کوم چې موږ یو داسې سټیج ته رارسېدلي یو چې په کار ته موږ اخري پرېکړه وکړو چې موږ له څه په کار دی. آیا موږ د اباسین او د مارګلي د غرونو نه د امو دریا پورې خپل د پلان کې وطن لوی افغانستان غواړو او که نه؟ نو فکر نه کوئ چې پاکستان اوس تر کابل را رسېدلی او هر څه چې غواړي هغه کولی شي؟ نو خو ګرانه، خو دقه زما خبرې بیا راځي چې کاڼي په کاڼو ماتېږي، چې هغه پلازمینې ته راځي زما په پلازمینه باندې په بابه د بمباري کوي او زه ورته صرف اختارونه ورکوم. دا اختارونه خو موږ ډېر د پخوا نه ورکوو او ډېر د پخوا نه چې موږ انګریزان مو زغلول او موږ شورویان مو زغلول او موږ امریکایان مو زغلول او موږ ناټو مو زغلول. ښه نو بیا ومزغلول منم، نو بیا ګوله ویتنام 21 کاله جنګ وکړو او د هغه موخه څه وه چې زه خپل وطن جوړ شمالي جنوبي ویتنام یو ځای کوم. یو جنګ وګټه ارسو شو یو ځای کړ. موږ د 300 کلونو لګیو جنګونه کوو، دوه وارم جنګ وکړو ته عقل ونډي و چې افغانستان ته پاتې شو څوک ته پوسو کې ځکه خو را باندې پاکستان شپه ور سټ سټاند کوي. که پاکستان ته دا پته وه چې دا لر او بر یو ځای شي او د دوی نه به دوی ته کومه مسلې جوړېږي او نو دوی به چېرته په افغانستان باندې برید نه وکړي، خو دوی ته پته ده چې دا صرف بوغاریان دي، نورست نشته. ځکه په موږ باندې ګوره زه تاسو ته ډېره د خندا یو خبره کوم. یو سړی نو ښاري و، نو هغه یو پښتون نوکر ونیو، نو هغه نوکر د ونې لاندې اوده او ټوپک یې اویزان کړی، نو غله پرې راغلل. چې غله پرې راغلل نو ټوپک یې ته واغېست او بیا اخر کې جامې مېستې نو د هغې نه نصوارو ډبې وغورځېد. چې نصوارو ډبې ته وغورځېد نو عکس پکې وي چې لکه ته خو هسې نه پاسې د نصوارو نه لږ دغه نصوار یې واخېست د روس نه یې پکې کېښودل. نو دی را بیدار شو نو هغه کسان یې ټول ووخلو بیا اونه پوډو تړل. نو چې مالک راغی نو دوی مالک خو به ډېر خوشحاله شي چې یاره داسې مضبوط کار کړی دی. هغه ورته تاسو نور نشم ساتلی. ولې ستا ته به وروسته په دغه کې هر وخت نصوار څوک چې موږ نه خو پاکستان په هر ځای کې نصوار واچو، موږ د هغې تپوس وکړه په موږ باندې دا 30 کاله څه تېرېږي په افغانستان کې د پاکستان د لاسه د هغې موږ تپوس وکړه. ګوره
د مخلوق کې د باګرام ډېر خبرې مخبران دي چې باګرام داسې باګرام واسه ما په دې باندې ډېر ویډیو کړی و چې موږ چې اوس دنیا ګڼ قطبي ده یونیپولر نه ده پکار ده چې موږ یو الخته یو په دې باندې کار نه کیږي چې موږ د چا سره دغه نشته په دې کار نه کیږي پاکستان ولې انکار کوي په رسمي ډول دغه بریدونو څخه دا غوی د دفاع وزیر آصف ویلي چې بس زموږ د صبر پیمانه ډکه شوې ده هغه اقرار کړی دی اوس ګوره د پاکستان فوج شپږ لکه دی او د هندوستان فوج 14 لکه دی اوس 3 غنټې مخکې د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر خپلو کسانو ته امر وکړ چې کوم په بارډر باندې که تاسو معمولی په شوي چې د هندوستان د اړخه په مو باندې برید کیږي نو وظایف په هندوستان ورننوځي د خبره ته سوچ وکړه 14 لکه او شپږ لکه بل د رور ډېر خپل خبر وکړه چې جازونه د مسلې حل نه دي که په جازونه ګټه کېدله نو امریکای به په ویتنام کې ګټلې و چې 6 میلیون ټنه بمونه په غورځولو او په دې شل کال کې په افغانستان کې ګټلې و چې د بمونو مور خور نه دي که ارسه په استعمال کړ خبره د ځمکې د فوج ده او د ځمکې د فوج خبره ده چې مونږ ته یو خدای پاک داسې موقع په لاس راکړې ده چې هغه په کوزه پښتونخوا کې ټي ټي پی او په بلوچستان کې بیلې ده چې هغه الته مشرقي پاکستان په شان کوم مکتي باندې و دا غي په طرز دي نو په کاده چې د خلکو لمونږه خپ ډاګ باندې لاس ورکو موږ د خپل ځمکې تاسو کو ورته بار دا خبر کوم څه ډول تاسو هغه ټاکر څه ډول تاسو هغه راځي بریټانیا په پاکستان پاکستان ورته پکار دي بل څه ډول تاسو په پاکستان ورته پکار دي دا خبره شو بل ډول تاسو ځان له دوکې ورکو په بل ډول په او بل د ځینې خلک چې موږ په دوه کې دا معاهده شوې ده چې په نورو ملکونو کې به دوی لاس وخره نه کوي ولې د کوټ په پښتونخوا دا بل څه ولته کدا د افغانستان سره موږ په خپل ونه دغه کې الته چې پښتون سره کوم ظلم کیږي موږ دغه خلاف په پاکستان باندې ورځو موږ په پوتر موږ ویل چې په پنجاب باندې ورځو موږ په کار چې موږ په محکوم افغانستان کې چې کوم مسلې دي زموږ پښتون ورونو ته او هغه غلامان دي په کار چې موږ په هغه باندې ورشو او هغه د غلامانه آزاد کو نو په پاکستان باندې ورتل چې کوم دي په خپل ځمکه ورتل دي هغه په پاکستان باندې ورتل دي په کار چې په دې خبرو زموږ ځین ښکاری بل ګوره روره ز تاسو ته خبره مونږه د کوټي پښتونخوا خلک و اتیا کاله د لوی افغانستان برخه پاتې شوی و اتیا کاله او کشمیر د پاکستان یو ورځ برخه نه پاتې شوی چې کم دوی اساس کشمیر په هندستان کې دی دا غیر لپاره پاکستان څلور جنگونه وکړ مونږ د لوی افغانستان پر یو جنگ کړی مونږ د لوی افغانستان پر یو جنگ نه کړی خو خبره دا سره هغه ټاکر نیوکه دا کیږي چې مثلا په تاریخ کې ځینو وخت وروسته مثلا سردار داوود خان وروسته د افغانستان په داسې حالت کې نه د پاتې شوی چې له پاکستان سره مخامخ جګړه وکړي ولې دا خبره خو د سلوختو کال روانه ده د 300 کال نه روانه ده نو او موږ د یو جدا شو یو څل واته کالو نو هغه کې څه چلو ځل باندې وګوره ګوره واشنگټن جورج واشنگټن د امریکای رئیس جمهور دغه بلڅګر هغه خبره کوي هغه چې کم خلک ځان باندې ګوري چې زه دا کار کوم او دا کار نشم کولی زما د مجبور ده نو داسې قسمه خلک او داسې قسمه ترجمه وي دا په دنیا کې نه نوي سلنه دا ناکام ترجمه او ناکام خلک دي دوی ځان باندې ګوري ګوره د امریکای یو بسګرو بنجامین فرانکلن دا غنه یو ینګ ژورنالیست تاسو کو چې تاسو موږ سره کړی دي هغه ورته وي زلمیا مونږ تاسو له وطن درکړی وطن خو ساتای به تاسو موږ خو احمد شاه بابا د توري په زور دا باسینه واخله تر امو په لوی افغانستان راکړو مونږ اوساته مونږ خو په ټولو مرماملي کړی دي صرف لار او بر یو افغان او ډیورن نه ملو په دې خو موږ ټولو د کوزي پښتونخوا په سر باندې تاسو معاملې کړی دي په کار دار چې موږ خبره دنیا ته ورسو خبره خلاصو په کار چې موږ دنیا ته خبره ورسو چې زمونږ لوی سوداګر چې پاکستان دا ډیورن واخله تر د باسین او د مارګری د غرونو پورې زمونږ 1,100,000 مربع کیلومتر پک نیولې ده که تاسو به کوم ته ملاوي ګنا موږ هر قسم خبره ته تیار یو موږ په رضا واخلو موږ په زور واخلو چې موږ دا خبره انټرنیشنل کو چې دنیا موږ پیژني موږ سره په کورونو کې لګي په فیسبوکونو باندې لګي خلکو ته چې لارو پر یو افغان ډیورن نه منو عملی کار موږ تاسو پر کړی دي او چې بعد د جنگ اعلان وکړ اشرف غنی د افغانستان ورشل او ډېر مننه خغله ټاکر یو سرت لري د بریدونه د هند له سفر سره ګرانه د دې د جواب نمخ کې زه د ډیپلوماټ صاحب د خبرې
لږ وضاحت کوم چې دوی وی چې امریکا بالکل د دې نه خبر و چې پاکستان به دا بریدونه کړي دي. نو دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې په کال 1901 کې هم امریکای صدر ریچل نیکسن با اندرا ګاندي ته وی دا سپی دا پاکستان ورونه. نو هغوی د پاکستان ډېر مرسته وکړه خو د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او اوس چې امریکا بیا د پاکستان مرسته کوي نو ان شاء الله چې دا ځل به د دوه په ځای باندې په څلورو برخو کې پاکستان تقسیمېږي ان شاء الله. نو دا ډېره ښه خبره چې امریکا د دوی مرسته کړې ده. د دې مثال موږ سره شته. بله ګران خبره ده چې څونه پورې دغه خبره ده د طالبانو زموږ د طالبانو دغونو یا د پاکستان یا د هندوستان. نو زمونږ که د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو هندوستان او افغانستان دا طبیعي ملګري دوی په یو پیج باندې ځکه چې زموږ به کم پاکستان نیولې ده او د هندوستان به کم پاکستان نیولې ده. نو موږ دواړه یو قسم هغه طبیعي ملګري یو. نو په کار دی چې موږ دواړه سره ښه په شریکه باندې لاسونه سره یو کړو او د پاکستان د دې مردارستان نه ځان خلاص کړو. ځکه چې ګوره زموږ دپاره بله لار پاتې نه ده. ګوره زه برابر دا خبره کوم ځلې ونې نه یم چې زه دا خبره کوم چې ګوره موږ سره بغیر د دې نه بله لار پاتې نه چې موږ د پاکستان خپله ځمکه آزاد کړو. بله په داسې حالت کې پاکستان غلی پاتې کېږي. پاکستان چې په دې باندې په کال 1901 کې پاکستان غلی پاتې 3 میلیونه وګړي وجلو څلور لکه ښځې د هغې بېزتۍ کولې هغه غلی پاتې. دا شل کاله په امریکا او د هغې د اتحادیانو ناټو په افغانستان کې غلی پاتې. 21 کاله په ویتنام او په شمالي جنوبي ویتنام کې هلته امریکا غلی پاتې وه. دا همدغه شان بغارې به وخي دغه شان چغې به وخي او موږ به خپل منزل لوی اباسین ته رسو انشاءالله تعالی. نو فکر وکړو چې طالبانو ته ستونزې جوړوي. که سبا پاکستان وغواړي پارک باندې بمباري کوي، که سبا طالبانو پاکستان البته وغواړي په کندهار کې په ملا هیبت الله باندې بمبار کوي، نو څه چلو شو؟ ما خو درته وایي که په بمبارو باندې کېدنو دا 10 کاله امریکا او د افغانستان کې د بمونو مور خور نیا نیکه ټول استعمال کړل او اخره کې د شپې وتښتېدل. دا د افغانانو وطن دی. دا ګوره دغه به وي دوی سره ګړی ده. زموږ طالبان ورونو په هغه وخت کې وي چې دوی سره ګړی ده او موږ سره وخت دی، موږ سره وطن دی. دوی هغې ګړی ته کتل چې به کله به دوی د دې ملک نه تښتي. نو 10 کاله په موږ باندې بمباري وکړې نو څه چلو شو؟ ولې تښتېدل؟ دا بمباري به په موږ بیا هم کېږي خو ګورې موږ خپل منزل ته رسو. د هغې لپاره واحد لاره ده چې موږ په پاکستان باندې چغې وباسو. والله که بله لارې پاکستان غلی پاتې کېږي. بیا هم زما پوښتنه، پاکستان اوس په سیمه کې یو قدرت ده، له امریکا سره اړیکې لري، له چین سره اړیکې لري، له روسیې سره اړیکې لري، له نړۍ سره اړیکې لري، سپینې ماڼۍ ته ځي، له ټرمپ سره ګوري. ګرانه ما تاسو ته یوه خبر وکړله مخکې مې درته کړې وه چې شوروي اتحاد سره 3 میلیونه ریګولر آرمي وه او 40,000 سره اټامیک نیوکلیر هیډز وو. زه په ماسکو کې ناست وم او زما د سترګو مخې ته د یو ملک 15 بلکونه جوړ شو. دا په دې باندې نه کېږي. دا د هغې ملک په بچو باندې کېږي. د هغې ملک بچي به څه غواړي. زموږ نن زه د بار ته چې کوم تلي د کوم افغان ورونو دي او که دا چې دننه دي زه وایم چې راځئ چې خپل منځ کې اختلافات تېر کړو او یو ډبلی شو او پاکستان نه خپل بدل واخلو. ځکه چې دې د 40 کاله کې موږ ډېر جړولی وو. او ډېره مننه ښاغلی ټاکر. زموږ 2.5 میلیونه خلک شهیدان شوي دي. ډېره مننه ښاغلی ټاکر. کور ودان خوشحاله اوسئ.